بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتونخوا فوکس کې هرکلی نن چې موږ سره په دې سپیشل پودکاسټ کې کم شخصیت ملمه دی، نو که یو خوا په دې پروګرام کې ملمه دی نو کوربه هم دی، ځکه چې د هغوی د دې تحریک سره وابستګي تړونه هغه یو تاریخي شالید لري. بله دا چې دغه شخصیت زیاتره پښتانه پیژني، ځکه چې دغه سړی د پښتنو خبره کوي، د دوی مقدمه وړاندې کوي، که هغه په سیاسي ډګر وي او که په سماجي ډګر وي، که بیا د پښتنو د حقوق خبرې. دغه شخصیت د قصو سړی دی، د سیاست سړی دی او د میدان سړی دی، او د دې دپاره دا یوه ټپه ډیره په ځای د سړي په ذهن کې راځي چې دا لیونی ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یمه. دا شخصیت سیاستدان هم دی، قانوندان هم دی او خدایي خدمتګار هم دی او د ولس په غم هم ککړ دی. تاسو به پیژندلی وي فخر صوابی، د صوابی ډیر محترم زمونږه ایډوکیټ سلیم خان، چې د مینې نه ورته پښتانه سلیم لالا وایي. لالا پروګرام کې هرکلی او ډیره مننه تاسو راغلی. ډیره مننه ساجد ټکر صاحب، ډیره مننه. زه خو دا ستا دا پیرزوینه چې دا واقعي خبره ده، فیکټس آر فیکټس، او چې زه د خپل ګران بابا ولی خان بابا کور ته راوبللم، دا واقعي خبره ده چې ستا ډیره لویه پیرزونه ده او زه ډیر زیات مشکور یم. او ستاسو دا هڅه چې د فیکټس آر فیکټس دې ته ډیر زیات خوشحالیږم. او دا ډیر لوی کمی و چې زمونږ د پښتنو نوې نسل چې دی، بلکې مونږ ټول د پاکستان د جوړښت نه بعد مونږ ټول یو مصنوعي تاریخ زمونږ په مزغو کې رامنډلی دی، او خپل تاریخ چې دی د خپلو مشرانو کړاوونه، زیارونه، د وطن کې د انګریز خلاف یو ډیر اوږد او صبر آزما جدوجهد د باچا خان بابا او دغه د ملګرو، واقعي خبره چې دا زمونږ د سکول او د کالج په کتابونو کې نشته. ستاسو دا هڅه چې دا ډیر زه دې ته ډیر خوشحالیږم او دې ته ډیر په دروند نظر ګورم. په کار ده چې دا خوره شي او زمونږ نوې نسل د خپل تاریخ نه خبر شي. او تاریخ څنګه چې تاسو ته پته ده، تاریخ د کام حافظي، څنګه چې د یو سړي د یو انسان خپل حافظي، تاریخ د ټول کام حافظي. نو چې د سړي حافظي نه نو هغه لیونی هیڅ ورته پته نه، او چې د کام حافظه تاریخ ورته نه معلوم، بیا هغه کام هم چې څوک په کم پله بوځي لکه موږ سره چې کېږي، لکه کام نه وي، لکه کام نه چې تاریخ نه خبره هغه کام کېدی نه شي. هغه خلک هغه ته لیونی وایي، هغه خلک تړي، او هغه خلک چې په کم وخت بوځي ځکه چې د هغه حافظه نه. نو دا ستاسو د هڅه چې د فیکټس آر فیکټس، دا د الله پاک ډېره بختوري کړي، دا د الله خوره کړي. نور ډېره مننه او مهرباني. لالا دا زموږ دپاره اعزاز دی چې تاسو سره ناست یو، خبرې کوو. ډېرې خبرې دي چې تاسو ووینو نو په زړه بلا خبرې راشي. تاسو ګورو مونږه په یخنۍ کې، په ګرمۍ کې دا ولس هم ګوري، یو مبارزه هم شروع کړې ده، که هغه په پارلیمان کې دننه وه، تاسو ماشاءالله ایم پی ای پاتې شوي د صوبایي اسمبلۍ غړي، او دغه شانتې په سیاست کې بلها وخو شو چې تاسو اکټیو جیلونو ته تللي، سختې مګاللې دي. نن هم په صوابۍ کې یوه مبارزه روانه ده، تاسو څه حقوق غواړئ د بجلی، دا څه مسله ده؟ موږ چې ځان تاسو نه پوهې کړو، تاسو څه غواړئ جي؟ ټکر صاحب داسې خبره ده چې د نن نه 2.5 کاله مخکې چې کله کشمیریانو ته دا بجلی په 3 روپۍ یونټ شوه، نو صوابۍ کې ځینو ملګرو چې د مختلف سیاسي ګوندونو سره تعلق لرلو، آزاد خلک هم پکې وو، یو اکشن کمیټي هلته جوړه شوه. ټیک ده جي. او هغه بنیادي طور دې لپاره جوړه شوه چې ارزانه بجلی، زمونږ بجلی، د اوبو بجلی او نه منو د تیلو بجلی، دا ناره پورته شوه، او د هغې هلې ځلې روانې تاسو ګورئ. او هغې سره بیا موږ په صوابۍ کې د ګدو نمازۍ انډسټریل سټیټ ریوایول، د تماکو دا دونه لوی فصل دی چې ډېر په کربونو روپو د هغې سنټرل ایکسایز ډیوټي ده، او د هغه ځای بنیادي زمیندار چې دی چې څوک دا تماکو پیدا کوي او په ډېر زیار او په ډېر کړاو، هغه ته څه فایده نشته. دا 2-3 به مطالبه، یو بله مطالبه چې په صوابۍ کې ډېرې زیاتې خپل منځي دښمنۍ دي، دا ډېره تعلیم یافته ضلع ده، او دا ډېره زیاته ګنجان آباد ضلع ده، او زموږ آبادي ډېره ده او زموږ ځمکه لږه ده. نو هغې سره ډېرې شخړې په خپل منځي دښمنۍ پیدا شوي دي. د هغې دپاره موږ بیا ایکشن کمیټۍ پیس مارچز، امن مارچونه په کلو کې وکړو چې یو بیداري پیدا شي د دښمنو تربګنو خلاف، د ټوپک کلچر خلاف، د آیس او نور نشهیي مواد چې دي په ځوانانو کې ډېر زیات
تیزی سره روان دي. نو هغې خلاف نو دا اکشن کمیټي بیا دا کمیټي صرف د بجلی پورې محدود نه ده، نه صرف دا ټولې مطالبې ورسره تماکو، امن و امان، دشمنو تربګنو، آیس، چرس په ځوانانو کې چې نشهي مواد سیوا کیږي هغې سره ځوانان ډېر زیات خرابېږي، بېروزګاري ده هلته. نو دا یو عمومي مسله وه هغې کې موږ دا و چې بهی پاټی دار چې خپلې خو ثوابه شریکه ده، دا مسلې قامي دي، دا مسلې قامي دي. نو نن سبا پکې د لوډ شیډینګ مسله چې ده نو هغه ډېره زیاته ټوله پښتونخوا کې ده. په صوابۍ کې بیا ډېره شل غنټې او موږ نه په دې ځان روکته چې صوابۍ کې ډیم دی جي توربېله ده دلته، بیا هلته لوډ شیډینګ دی نو سړی حیران شي. ټول پاکستان له 80% هایډل پاور ورکوي توربېله په تېرو 50 کالونو، او بجلي ول ورکوو په 2 روپۍ یونټ او خرڅۍ یې روانې په 15 روپۍ یونټ. او بیا په د میاشت په آخر کې د بینکونو ته د قطارونو کې ولاړې خلک بلونه داخلي د بجلي او بیا بجلي هم نه. نو دغه یو مبارزه هلته شروع ده او د ولس په زور باندې به انشاءالله تعالی چې دا مسلې حل کوو. بلا وخت شو موږ تاسو ګورو په سخت یخنۍ کې هم تاسو ناسې، په ګرمۍ کې هم ناسې، بیا 2-3 میاشتې مخکې یو خبر راغی موږ خوشحاله شو، موږ دا وکتل چې ستاسو څه خبرې هغوی ومنلې، خو بیا تاسو راووتئ. نو موږ سره یې لیکلو مو کړو، موږ د لوی اختر نه مخکې ناست وو، ورځې چې هم تېرې کړې نو بیا زموږ خبره نه منله. نو بیا موږ اعلان وکړو چې بهی موږ به قربانۍ هم دلته کوو، مونځ به هم دلته کوو، ځو به نه. نو بیا ورسره ډېرې یره پیدا شو انتظامیې سره. بیا راله موږ سره لیکلو مو کړو، هغې نه مو تښتېدل. او بنیادي خبره دا ده که نه ټکر صاحب، زه په دې صوابۍ کې وم او په ټوله پښتونخوا کې زه تاسو په دې یو خبره پوه کوم چې دا لوډ شیډینګ ولې دی. لوډ شیډینګ ځکه دی چې کومې ضلعې ته کومه بجلی ملاویږي د نیشنل ګریډ نه، نو هغه بجلی چې راشي که نه نو دا اول سرکاري محکمې راپټوي. الزام دا لګي چې غلا کوي، غلا ټولو نه زیات غلا چې کوم دی نو دی کوي. بیا دا یعنې دغه بوج بیا د ولس نه دی، زما ستاسو نه دغه کېږي چې کومه بجلی پټه شي که نه او جی ټکر صاحب چې کومه بجلی دی بیا لاین لاسز کور کوي، هغه میټر باندې خو هغه بجلی خرچي وي که نه، نو هغه عمره پیسې هغې له پکار دی بیا چې ورکړي که نه. ګریډ کې چې کوم میټر لګېدلی دی او د هغې نه کومه بجلی وځي او خرچ کېږي، نو چې کوم خلک بل داخلي عام غریبانان خلک نو لاین لاسز که ورکوي، نو دا بیا هغوی پسې کمپیوټر باندې دا ټولې پیسې په هغې تقسیم کړي. نو توک بلونه پرې راوړي 40,000 وچو سره لامده مو سوځي لکه ټول زور عام غریب سړي ته دی. او بیا دغه لاین لاسز چې که ورکوي نو بیا لوډ شیډینګ کوي. ټیک ته جی. نو دا ټوله مسله چې ده که نه نو موږ ورته دا وایو چې تاسو به یې کریک ډاون وکړئ، خو دا به د بره نه شروع کړئ. دا نه چې یو سړي 4,000 روپۍ بل نه داخل کړی، هغه نه میټر راړئ، تار ته راړئ. دا ټیک خبره. لالا تاسو د ولس مقدمه راوړاندې کړې ده، مونږ خبره بیا کوو چې لکه که یخني او که ګرمي، تاسو خپل مصروفیات ماشاءالله ستاسو بلا غم خادی وي، بیا مونږ ګورو په سړک ناستې، تاسو د دفتر مخې ته پرلتم والی ګرمي می ولس در سره ولاړ دی ډاډه پې. دا چل چې مونږ په دې 2 کاله کې ډېر زیات محنت وکړو. ټیک ته جی. او ولس ډېر بې باوره شوی دی، او خاص کر دا زمونږ ډېر لوی بدبختي ده چې ټول پاکستان خو دا مونږ بالکل د اور په ډېرې ناست یو، او دې ځای کې د ولس اتفاق، اتحاد او بې باوري چې کوم ده که نه ریاست دلته بالکل کرلې ده. مونږ یې د یو بل نه ډېر زیات جدا کړي یو، مونږ یې ډېر ویشلي یو په مذهبي توګه هم، په سیاسي توګه هم، په هره توګه باندې. دلته یې داسې کار کړی دی مونږ سره چې دلته کې خلک په چا باندې اعتماد نه کوي. مونږ هغه ورځ چې کوم احتجاج کړی دی لوډ شیډینګ خلاف، نو کم از کم 2-2.5 زره خلکو راایستېدو کې مونږ کامیاب شو. ښه جي، دا خو ډېر خلک ډېر خلک وو، خو مونږ دا کوو چې د هغې ځکه چې مونږ ورته په جومات کې قسم کړی دی چې بهی مونږ به نه ستړي کېږو، نه به په شا کېږو، نه به خرڅېږو، نه به ودرېږو، نه به ډي سي سره تعلقات جوړو ستاسو په سر، نه به دا زمونږ سیاسي ایجنډه شته، نه زمونږ انتخابي ایجنډه شته، زمونږ خپلې پارټۍ دي چې وخت راشي خپلو پارټو سره به یو. خو دا چونکې داسې مسلې دي چې دا د صوابۍ ټول ولس په دې کې ګیر ته که څوک په هر ګوند کې دی، که هر پارټۍ کې دی، نو اکشن کمیټي چې ده نو هغه مونږ په دې کې کامیابېږو چې خلک پې اوس اعتماد کوي، وایي چې بهی دا خلک چې دي د دوی سیاسي انتخابي ایجنډه او د ووټ دپاره نه کوي، ووټ دپاره نه کوي، د ځان دپاره نه کوي، د صوابۍ جنګ دی، د صوابۍ جنګ دا نه خرڅېږي. او انشاءالله دا زموږ اخري ټارګټ چې دی دا 3 روپۍ یونټ دی، ځکه چې صوابۍ دپاره هم او د ټولې پښتونخوا دپاره هم. دلته په ټوله پښتونخوا کې د تیلو د پټرولو یو بجلیګر نشته، ترمل بجلیګر دلته نشته. دلته ټولې بجلیګرې چې دي نو په اوبو دي، زموږ اوبه بلیږي د پښتنو، مونږ په 2 روپۍ یونټ جوړو او بیا دا ورکو او را باندې خرڅوي په 15 روپۍ یونټ. او بل ټکر صاحب د ټولو لوی ظلم دا دی که نه
چې هایډل نیټ پروفټ چې AGN قاضي فارموله چې په 1991 کې جوړه شوې ده هغې کې داسې کار کوي چې دا بجلی زموږ نه اخلي په 2 روپۍ یونټ خرڅوي یې راباندې په 15 او د دې هایډل نیټ پروفټ موږ له راکوي 1 روپۍ 10 پیسې موږ 20 ارب یونټ بجلی دا پښتونخوا جوړوي په کال کې 20 ارب یونټ نو دی باندې چې 1 روپۍ 10 پیسې موږ له راکوي کنه دنه 25 ارب جوړیږي خو دا AGN قاضي فارموله چې دا زه تاسو ته هم په کار دی چې دا اوریدونکي دا خبره واوري AGN قاضي فارموله کې یو شک دا دی چې انفلیشن سره به دا سیوا کیږي نو موږ له هغه د 91 هغه راکوي 1 روپۍ 10 پیسې اوس د انفلیشن ته وګورئ د ګرانۍ ته چې وګورئ نو دا 10 روپو ته رسېدلی حساب کتاب چې خلکو کړی دا 10 روپو باریکۍ سره سوچ کړی دا 10 روپو ته رسېدلی نو اوس زموږ چې کوم دی زموږ هایډل نیټ پروفټ چې دی نو 200 ارب جوړیږي کال 200 ارب دا صرف د بجلی او تاسو ته پته چې دا موږ له 2010 کې چې دلته کوم د عوامي نیشنل پارټي حکومت د میر حیدر خان نو هغه دا پیسې راوړې وي دا غي نه پس په 2015-16 کې موږ له دا اردو خبره اونډ کې مو می زیرا موږ له سلګون ته کې ډیر میګر اماونټ راک بیا را په 2018 کې سه میګر اماونټ راک اوس هم زموږ 1500 ارب روپۍ چې کوم دی نو هایډل نیټ پروفټ د 1 روپۍ 10 پیسې په حساب باندې زموږ مرکز ته قرض دي 1500 ارب روپۍ زموږ قرض دي او دا خو زه په اني اروام کنه دا خو مطلب هر سړی چیلنج کولی شي دا کنه بالکل موږ له درا کوي دا ټول پاکستان موږ روخانه کړی دی او په ارزانه بجلی باندې په کار خدای د آئین مطابق د خدای رسول د لارې مطابق چې زما په کور کې یو شی پیدا کیږي نو په کار دی چې د اوبو نه پیدا کیږي چې ماته د اوبو په نرخ ملاو شي بالکل جی او لومبه حق آئین هم مني چې لومبه حق زما دی او دا موږ سره چې کیږي کنه نو دا ته د ګیس په مت کې ګیس چې کوم دی او د دې وجوهات څه دي لاله تاسو خو ماشاءالله سیاستدان هم قانوندان هم یو سوشل فیګر یې لکه کینې پاسې هم لوی دفترونو کې خلکو سره څه وجه ده لکه تاسو د وجوهات هم خو د ګیس د سره خبره کوم ګیس چې د آرټیکل 158 چې دی یو سل تپل چې کوم آرټیکل دی پای کې دا چې په کوم صوبه کې ګیس پیدا کیږي نو د دې د استعمال اولیت پریفرنس چې کوم دی نو دا به هغه صوبې ته ملي بالکل جی ٹھیک شو ٹھیک ته جی موږ 500 میلیون کیوبیک فیټ ګیس پیدا کوو د ورځې 500 میلیون کیوبیک فیټ ګیس او زمونږ د ګیس دغه دا دی کنه چې په سعودي عرب کې او په دوبۍ کې 1:1 ریشو ده چې لکه دوه کویانو کې نه یو کې به ګیس پټرول راوځي زمونږ په لکه مروت کې او په دغه جنوبي اضلاع کې 1 ریشو ده چې کوم ځای پیپ خخ کنه یا به پټرول راوځي او یا به ګیس راوځي اوه خاجي دونه ګیس ہوتے دوبره ګیس ځکه خدای ته غوبل لیکنه دا ولې ده دا مسله دا ده بنیادی چې 158 د لاندې ګیس زمونږ دی او پنجاب کې ګیس نشته هغه LNG راوړي لیکویډ ګیس راوړي د قطر نه او د بهر نه هغه ګیس راوړي زمونږ ګیس چې دی کنه زمونږ د ګیس یونټ چې دی برټش ترمل یونټ دی خجی د ګیس یونټ چې دی کنه MMBUT دی برټش ترمل یونټ د برټش ترمل یونټ زمونږ یو ترمل یونټ چې دی برټش ترمل یونټ زمونږ د ګیس چې دی د دې قیمت ته $2.5 په ډالرو کې خاجي او دا بهر نه چې کوم ګیس راوړي دا $12 دی یو په شپږ د دینه ګران دی سور ظلم را سره کوي بالکل چې هغه ګیس لیکویډ ګیس هغه ول په جهازونو کې راړي دغه خرچه دغه $12 جدا او بیا چې دا لیکویډ فارم دی چې دا تقسیمي دی ګیس سره یو ځای کوي نو بیا موږ باندې د ایوریج راوباسي موږ باندې هغه ګیس چې پنجابیانو لیکم راوړی LNG زموږ خپل ګیس شته کنه او جو نو دا ګیس سره یو ځای کې بیا د ایوریج قیمت راو دا ګیس ځکه دوره ګران دی زموږ د $2.5 برټش ترمل یونټ ګیس موږ اخلو په $12 باندې د وینې مې $2 یونټ بجلی په 15 سال وي خدا خو هغه سره نشته پنجاب سره نشته سند سره هم شته بلوچستان سره هم شته موږ سره هم شته نو دای په دې سلور وړ صوبه باندې دومره لوی ظلم په یو ریاست کې یو جمهوریت ریاست کې خو جنگي قیدیانو سره غلامانو سره هم داسې نه کېږي لکه موږ سره د بجلی خدای را کړی ده زموږ په دریابونو کې خدای دا قوت او طاقت جوړی چې د اوبو نه زموږ د پښتو متل زموږ اوبه بلیږي او جو خو موږ اوچ په زور را غستې صحیح خبره ده خبره الټه ده جی اوچ په زور ولې غستې دي ستاسو سوال جواب چې دا ولې داسې کیږي او جو دا ولې داسې کیږي چې تاسو وګورئ جی زمونږ 55 ممبران په قومي اسمبلی کې دي د خیبر پښتونخوا ټیک ته جی او 23 ممبران زموږ په سېنات کې دي بالکل ساکلیت او سم مخصوص سیټونه داسې دا د دینه جوړیږي
55 او د دې نه جوړیږي 88 ممبران دي. دا ګیس او د بجلی چې دا یوازې د عوامي نیشنل پارټي ده یا د کامپالا پارټو ده ټولې صوبې. تاسو وګورئ هغه ورځ په سېنیټ چې کوم قایمه کمیټي وه پای کې ایمل خان ناستو په سوشل میډیا هم راغلي دي د پې سوالونه کړي دي. هغه د 4 روپۍ چې کوم دی نو په تېرو 15 کاله کې سوا روپۍ دي دا یې ورکړي د آی پی پیز له انډیپینډنټ پاور پروډیوسرز بیا ګرانه ده جی هغه له ورکړي چې هغه بجلی نه جوړي صرف کیپاسټي چارجز په 4 روپو د کال غي اخلي. بیا ایمل خان دې تاسو کړی دا نپرا د چیرمن نه هغه 32 لک روپے تنخواه ده. وی تاسو ته د آی پی پیز معاینه کړی دا غلې شه بیا کاغذونه کتل او 3 ځله تلې ما صحیح. ته مطلب وایا چې څوک تاسو کدا 15 یا ممبران د سېنات او د قومي اسمبلی په یو ځل پاسي او دغه په اسلام آباد کې ودرېږي چې بای دا بجلی د خدای رسول د لارې هم زمونږ ده د پاکستان د آئین او د قانون د لارې هم زمونږ او دا ګیس هم زمونږ دی. تاسو ولې موږ سره دا ظلم کوئ؟ بالکل جی ستاسو خبره چې اتفاق وکړ خبره ده چې دا خو د پارټۍ خبره نه ده کنه. عوامي نیشنل پارټي یا زمونږ مشر ایمل خان په دې سېنیټ کې کوم خبرې کوي نور پښتانه ولې دا خبرې نه کوي؟ په کار ده ووټ هم د پښتنو ورکړي جی د دې پښتنو وټونه غستې دي د پښتنو په کوڅو کې ګرځي دا پښتانه په چرګان او مټیان په خپل وجرو کې خو لاوډ سپیکر او تلګولي کورسای او تېخي او د لوټونو مرکې دی په وزیران هم دي نو د یلته ولې دا خبره نه کوي؟ لا دا ولې د خپل مقدمه خلک نه پیژنو څه چلې جی ما تاسو سوې موږ خپل تاریخ نه خبرې موږ قومي حافظه نه لرو. ټیک ته جی ګوره څوک چې کاته یو زیمه زه د صوابین سره راغلی ما جی ما خپل کلی معلوم دی چې زه واپس زما ما خپل کور معلوم دی خپل اجره راته معلومه ده خپل روډ راته په کومه لار بزم ځکه چې دا زما حافظه کې دي دا زما میموري کې دي خو خدای دې نه کی زه اوس په دې وخت باندې انسان یم زه دا میموري او حافظه د لاسه ورکم ما ته بیا خپل کور نه معلوم. بالکل جی ټیک لار ما ته خپل کلی نه معلوم بیا زه خپل بچی نه پیژنم. ټیک ته جی داسې کام هم چې دی چې د کام نه ته تاریخ والی لکه تا چې ته حافظه واغسته صحیح خبره نو بیا چې هغې باندې هر څوک هر څه کوي. دا اوس ته وګوره هغه نه حلیمه ترور راغلی ده هر ځای ته ځي دا پښتانه ته راغونډي یا لکه ځوانانو تاسو زمونږ بچي یې تاسو زمونږ د وجود او اندامونه یې د تاریخ انصاف دا چې کوم بچي دي تاسو 14 کاله دې خلکو څه وکړو او کولاو چې څوک ته تاسو کې پښتونخوا کې ترهګری وي نه د عمران خان خبره کوي هغه دا بده کې هغه خزو مو زموږ وطن تبا دی په نیمه صوبه کې ریټ اف د ګورنمنت نشته 50 زموږ پولیس والا پښتانه علالیږي هغه ماسینه چا تاسو کوي چې په دې سوه په وینا دا خبره باندې کوي زموږ ضرور خبره وکړي دا غسترګه خراب ده او هم دا خبره دا زه ته خبره کوم زه د تاریخ انصاف دغه ځوانانو ته هم چې بچي تاسو زموږ بچي تاسو چې د دې خزینه راټوي تاسو عمران کوي تاسو وګورئ په دې 14 کال کې اول پرویز خټک راوستو ولاړو وې دا زمونږ نه دی بیا هغه بل بریتو ماما راوستو وې دا زمونږ نه دی بیا هغه بل راوستې اوس دا بل راوستې دا چې کوم راوځي نو هغه ته بیا زی مسرور او تصور بدلی دا خبره داسې ده چې مونږه د ټولو سیاسي جماعتونو لپاره کار ده چې د ملک د مقتدرین د ټول نه دا شاباش شریف د مشرف د غریبانو ټول باغوانان دی زه د صحیح خلکو نه تاسو په کار دی پښتنو ټول مشرانو لکه څوک په هر پټي کې چې لاړ شي او تاسو یو چې وایي زموږ ګناه سره زموږ د وطن تباہ برباد شو بجلی ران تاسو هغه سه بجلی زموږ وابډاو سمو ته پلاور کې جوړ کړی ګیس زموږ دی هغه تاسو ډایرکټ پایپونه موتلی دي ځنګل زموږ دی تاسو ته کارخانه په چینوټ کې په سیالکوټ کې جوړ کړی دي دلته نه جوړیږي دا کارخانه صحیح تماکو زموږ دی او د سیګریټو کارخانه په جیلم کې په سایوال کې دا سره له داسو غلامانو سره هم څوک نه کوي دا ذکر سره کوي چې موږ به اتفاق کوو په کار خبر دی چې زموږ سیاسي قیادت عوامي نشل پارټي سره کو دښمنی کوي نو انتخابي میدان کې دیو کې په سیاسي میدان کې دیو کې خدا خبره خو زموږ شریک دي کنه په کار دی چې امیر مقام وزیر دی په کابینه کې پاسي کنه سر چل و سره کوي د وزارت نه ملري کیږي نو چې لري کې نو دا خلک به بیا وزیر کی کنه دوره قرباني ته به دا خلک تیاری خبر دا سره چې دا
سیاست تاسو خو جیل تم ځای تیار یې کنه موږ ورسره ته تیار یو موږ د باچا خان بابا پیروکار یو موږ د کام لپاره د ولس لپاره اره خبر خو موږ دا خبره کوو چې دا خلک چې دا وزیران دي او سېنیټران دي او ممبران دي د پښتنو پورټونو باندې او د پښتنو وطن په وینو کې ډوب دي د دهشتګردۍ باندې خبره نه کوي د پښتنو په وسایلو خبره نه کوي د پښتنو په بجلی خبره نه کوي د پښتنو په تباہي او بربادۍ خبره نه کوي نو دا د څه پښتانه دي او بیا پښتانه چې کوم دین مخول نه او بیا خاص کر تحریک انصاف بچو ته ځوان چې تاسو داسې راوتی چې موږ عمران خان د جیل راوباسو نو خبره داسې چې د جیل نه راوستل خبره داسې چې دا خو تاسو اول دا سوچو کوي چې تاسو دا دور تړم یې نو تاسو په دې سوار لسکاله کوي چې تاسو د صوبې سره سوشو تاسو د پیښور ته ول ګوري اغه لږی په ذهن کار کړي پروپاګاندا دي چې د پښتانه خرڅ کړي دي سل کال دوی دور نه پوي دا خبره ده په وخت کې دھماکې دا خو دا خبره ده ټکر سره دا خو د سوشل میډیا دور دی په کار دی چې وګوري چې تاسو سوار لسکاله حکومت په کار دی چې نوې پیښور جوړ شوی په کار دی چې بل ایرپورټ جوړ شوی په کار دی چې زمونږ ډیر لوی ترقی کړې وي زموږ یونیورسيټي چې کوم دینو بالکل داسې ناشتي دي ک ولی خان یونیورسيټي دا ک پیښور یونیورسيټي دا ک ثوابه یونیورسيټي احتجاجونه دي کله سن تنخواګانی نشته د تعلیم لپاره بلکې زمونږ چې کوم دی هغه زمکه چې کوم دینو هغه خرڅوي وي دا خرڅو نو دا د تعلیم په حواله باندې د تنظیم په حواله باندې د معاشي تور باندې زموږ صوبه چې کوم نه بالکل یو تباهال صوبه ده یو جنگ زده صوبه ده او زموږ ترجیحات زموږ دغه چې یو سکندل د عربونو رپور راځي او موږ نه وایو په سپیکر په اسمبلی کې کوهستان سکندل وګورئ کوهستان سکندل وګورئ هر ځای کې سولرایزیشن کې جمعتونو کې خدای په هر ځای لکه په جمعتونو کې سولرایزیشن کې چې کوم نه پیسې خړل کېږي او موږ هر ځای وایو اوس دا چې کوم نه د کلاود برس پر اوس کال راغلی په دې بنیر کې او په غدون کې ثوابې کې هغه د پر ډېر زیاتې پیسې د کلایمټ چینج راغلی زموږ ثوابې ته 90 کروڑ روپۍ کې په شکال کې وکړي د خړونو صفا کولو د خړونو صفا کې خلک په جمی کې نو موږ په الته کې پریس کانفرنس وکړو هغه نه رسوک ته پوسټ کې سبا کوي که تاسو مطالبه نه منل کیږي یا قانوني لار به اختیار وي سبا کوي د ثوابې د حقوق خبره ده سره چې مایوسی چې دا کفر دی ټیک دی او دا زموږ ولسته کنه را پاسیوم او د دې نه زموږ رغیدن نه کیږي بالکل او دا ولس په پوهه کو او دای باندې به ګرځو دې ته رجوع کو دې سره وکینو دې په خپل حقوق باندې پوهه کو او دا سره کار خلک د خدمت خلک برا پیدا کو چې هغه پاسي او خلک پوهه کی نو دغه نه کومه په شاکی ګناه دا خو وکاو او ځکه چې دا ممتاز ورغزي وای کنه کار څومره به وزله دی به حصہ دی په سل ځای تقسیم دی او زسو کما بیا هم زما ولسته زما خوخته دا زموږ ولسته او دای سره وخت دی هر څنګه دی او دا زموږ ولسته او موږ به ستر باچا خان بابا په لار باندې روان یو بیداری به پیدا کوو خدای دې همت درکړي لالا ډېر دعاګانې درته کوو ځینې ځای کې اوسړي امید پیدا شي ځکه چې جمود به خاموشي وي خدای تاسو چې په کومه طریقه باندې راوتی ولسی جنگ کوي نو د ډېرو خلکو درنه هیله شته د ډېرې تمې دی او ډېرې دعاګانې درته هم کوي هم په دې مت کې بیا د ټاپک ترازو د نو صوبو دا ذکر کیږي کدی مسلو ته ګورون د ازین خلک دا وی چې د مسلې ځکه چې صوبې ډېر لوی دی وخم ډېر شو اتیا کالو شو نو نوې صوبې جوړو ستاسو نظر دی ما زه بدل اعلی نظر معلومه چې ماشاءالله ستاسو یو تجربه ده تاسو وګورئ کنه جی اول خو زه دا خبره کوم دا تجربه خو شوې ده کنه مخکوم اول دی وی چې دا صوبې ډېر غني ون یونټ جوړ ک جی د بنگالیانو د والو د پاره چې کوم نو ون یونټ جوړ ک او غریبانو زموږ ول چې هغه لاړ زموږ نو تختې شلو لګ دیر شلو کو خلکو قرباني ورکړه زموږ نه لاړل ټیک ته جی ټیک شو لکه هغه تجربه هم ناکامه شو بیا د صدارت دغه ناکامه شو د صدر ایوب خان هم پاتې شوی کنه بالکل جی صدر د ضیاء الحق هم پاتې شوی مشرف هم پاتې مشرف هم د څو ګړ دي سره د صدارت نه ګوره پاکستان چې کنه پاکستان یو کثیر القومي او کثیر الثقافتی ملک دی بالکل جی په دې کې خبر دی چې دې کې تم مرکزیت او سنټرلایزیشن چې پیدا کړي نو بیا بس وړو صوبو کې محرومي خامخاره پیدا کیږي ټیک ته جی اوکے د دې ملک مستقبل په پارلیماني جمهوریت کې دی اوکے جی د دې کې چې په پارلیمنت کې صدر ولستا جواب دی نه دی په صدارتي نظام کې بالکل
په پارلیماني نظام کې وزیر اعظم چې کوم دی جوابدeh دی هر پارلیمنت منتخب نماینده جوابدeh دی. بل دا کنه چې ګوره په سېنات کې مو د ټولو قانونو د ټولو فیډریټنګ یونټس برابر نمائندګي ده. بالکل دا تجربي دي. دا همیشه چې کوم دی دا یو لیبارټري ده او د بین الاقوامي قوتونو مفاداتو د پاره دلته ځینې خلک خپل اقتدار له دوام ورکوي. دی ولس د پاره نه بین الاقوامي مفاداتو د جنگ میدان دی زمونږ کور. ټیک ده. دا ټول چل مونږ ته دی د هغې دپاره داسې ډرامې کېږي. دا صوبې څه جوړې صوبو څه ضرورت دی. بلدیاتي نظام ګوره 18th امینډمنټ کې بلدیاتي نظام دی. ته بلدیاتي نظام ورکه که نه بلدیاتي نظام هم راوستېده مضبوطې که دا لوبې پې وشوې 4 کاله چې د احتجاجونو باندې تېر کړل په دې یو انا هم ورنه کړه او چې د هغې ټایم ختم شو نو ستاسو ممبرانو له هغه پیسې ورکړې او هغه لګیا دي په دې لارو کوڅو کې کمیشن او طریقو سره لګیا دي. دا تاسو لوکل باډیز کې خلکو چې ګنې پیسې ولګولې الیکشن یې وکړي منډې ترړې ووالې د خلکو ورپسې راتللو اختیار ورسره نه و. دا 4 کاله همدغسې کې نو تاسو چې نوې صوبې جوړ دي هغې په ځای باندې بلدیاتي نظام مضبوط کوي. ټیک ده جی. جمهوریت یې کمزوری کړو او بل دا دی که نه چې دا تاسو دا فنډونه ورکړي دي صوبایي قومي اسمبلۍ ممبرانو له او سینیټرانو له جی. د پاکستان آئین راواخلي په پریمبل کې دا لیکلي چې دا لیجسلیټو ادارې دي دا قانون ساز ادارې دي. دا ضیاء الحق چې کوم دی د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې تاسو وګورئ ټکر صاحب په 85 کې غیر جماعتي انتخابات په جمهوریت کې چې کوم دی نو اول پولیټیکل انسټیټیوشنز دي بیا ډیموکریټک انسټیټیوشنز دي. پولیټیکل انسټیټیوشن چې دي دا پارټۍ دي. نو چې ته په جمهوریت کې پولیټیکل انسټیټیوشنز ته لرکی نو ډیموکریټک انسټیټیوشنز په پولیټیکل انسټیټیوشن نه بغیر څنګه جوړیږي. وی غیر جماعتي انتخاب کو. ټیک ته جی. او غیر جماعتي انتخاب یو کو د پیپلز پارټي په مقابله کې چې ګورنر مسلم لیگ نون یو پارټي جوړه کړ. نور خدای څه مطلب نشي او تر اوسه پورې دا ممبرانو له دغه پیسې چې تور کې په ضرورت سره دا زموږ په اسمبلی کې یو بل ته کنسل کوي ټول ورځ ځکه دا د فنډونو چې کوم دی نو دا ختمول پکار دی. او لوکل باډیز ته چې کوم دی نو چې د چا کار دی دا خو د لوکل باډیز کار دی. روډونه جوړول زما څه کار دی د قومي اسمبلی د ممبر او صوبایي اسمبلی ممبر چې هغه ډاکټر د ځای نه هغه ځای ته بدلوي او ایس ډي او د هغه ځای نه هغه ځای ته بدلوي. دا خو غلط کار دی. دا خو آئین کې نشته. دا د آئین نه بالا دا رواني دا خبره سیاست کرپټ کو سیاست کارپوریټ کو نو دیله پکار دی چې دغه سيزونه ختم کی. دیو صوبو ضرورت نشته بلدیاتو کوي او صوبې خبر داسې چې صوبې ته ما څنګه جدا کې ته ما د سوات نه څنګه جدا کې ها جو د سوات نه مردان یا صوابې څنګه جدا کې ته ما د وزیرستان نه څنګه جدا کې. موږ ټول یو پښتاني یو رونه یو نو دا مونږ ویشي او مونږ خو همیشه ویشي انګریزانو په وخت کې چې څونه دا فاټ او چې د 4.5 کروڑ صوبه خپل حق نشي غوښتي نو د 10 لک صوبه بیا څو غواړي او بلاري دا دوره بیا فرنټ دوره به چې کوم دنه پښتونخوا اوس جوړ یو سنټرل پښتونخوا اوس په بل په ملاکنډ پښتونخوا اوس بیا باغیله چې گورنر اوس په جدای بیا باغیله گاډي جدای بیا باغیله ډایریکټرز په سیکریټریټ په انتظامی څه کوي تاسو دا څه تجربه کوي. خبره ده چې دا تاسو اول چې کوم خلکو خپل حقوق ورکړي. فیډریټنګ یونټ چې کوم مضبوط مرکز چې کوم نه اله جوړې دي چې دا فیډریټنګ یونټ مضبوط چې فیډریټنګ یونټ چې کمزوري نه بس څنګه مضبوط باغې کې محرومي او کمزوري ایگزیکټلی سوال نه پیدا کی. خدای خدمتگار د ثوابه رټونه اوجره تاسو ناسته پاستا تاسو ثوابه د خوګه لهجه تاسو چې خبره کوي د قام نو کو هغه دردېدلې مینو په مونږ خوږه ځکه لګي د ثوابه د خلکو خپل مینه یو لهجه ده. تاسو لږ کله مونږ درغلی نو ځینې قصې هم درنه اوریدلې دي عبدالعزیز خان کاکا قصې او تاسو کله ذکر کوي د یوې ټپې چې ډېر تاریخي ټپه ده چې که د ظلمونه راپوره شو ګران باچا خان جینکۍ به د ګټي نه د دې کوم پس منظر تاسو وی چې دا ثوابه کې یو کلی دی که مونږ سره شریک کوي جی. دا څه خبره چې ثوابه د خدای خدمتګار په تحریک په حواله باندې جی ثوابه دا باچا خان بابا ورته خپل دویم کور وي. ټیک ته جی. او باچا خان بابا چې بکلم د هریپور جیل نه راتلو او جی یا د پاکستان د نورو جیلونو نه راتلو د ټک په پول ورا پورې شنو چرې نه غش نغر ته نه ترې. ټیک ته جی. ثوابه کې به 2 درې شپې کولې نو بیا وکلی ته ها جی دمه به دغل تا کوله بالکل دا شوی نه دي چره صحیح جی.
دا د باچا خان بابا د خولي خپله خبره ده ټیک ته جی چې ما زه د اټک په پول راپورې شوی یم نو زه شنغر ته نیغ نیم تللی زه اول ثوابۍ ته تللی یم 2-3 شپې مې کړي او دا خو ماما خیلیم ده که نه جی او دا نکاح نه ده نکاح نه ښه جي نکاح نه دا د برام خان بابا ماما خیلي وه ښه جي ټیک ته جي دا ثوابۍ چې دی په دې کې د سړو سره زنانه هم په خدای خدمتګار کوي ټیک ته جی باچا خان بابا چې کوم کلي ته لاړو نو دی به نیغ یې حجرې ته نه ته ټیک ته د سره به ملګري وو باچا خان بابا پیدل خبرې وي نو به یو کلي نه بل کلي ته ته نو هغه ټول ملګري به د سره وو او هر چا سره به خپله روټۍ به ورسره خپله وه د چا روټۍ به یې نه خوړه پیاز او وچه ډوډۍ ګوړه دا به په څادر په پولیس کې پورې تړلي وو ټیک ته جی یو کلي نه چې بل کلي ته تلل او چې بل کلي ته به تلل نو هغه کلي نه بهر به چې په میدان کې کېناسته او خپله روټۍ به راواغسته هغه به یې ګوړې سره او د هغه سره وخوړه به چاله به تکلیف نه ورکو چا باندې به روټۍ او دغه نه کول دا شوي دي لکه دا شوي دي دا اکچوال هر کلي ته چې ګرځېده به نو پیدل به ګرځېده باچا خان بابا دا ځکه په قام مین ولس او خلک ورسره ښه جي نو روټۍ به یې چا نه خوړه ټیک ته او خپل پیاز خپله روټۍ خپله ګوړه دا به هر چا سره چڼې دانې لیتې دا په دې باندې سیاست و د چا ځای ته به تلل نه چې ډوډۍ راوړئ او خلک او میلمانه رالل او چای راوړئ او کیکونه راوړئ دا نو ټیک ته جي داسې کالو خان ته وخت باچا خان بابا لاړو د شوي نه لاړو یا د تولندۍ نه لاړو خو کالو خان ته لاړو نو کالو خان کې په کوڅو باندې ګرځېدو ټیک ته جي نو باچا خان چې به ګرځېده نو زنانه به په کوټو ته ختې ټیک ته جي او په پړونو کې به په کوټو د پاسه ناستې او د باچا خان بابا سره د عقیدت اظهار به هم کو هغه جلوس به هم کتېده جی نو دا کالو خان کلی و جی او د کامدار خان بابا زمونږ MLA پاتې شوی 2 ځله ټیک ته د هغې اجرې سره جوخت چې کوم دی یو کوڅه وه ښه جي په هغې باندې یو زنانه وه چې زمونږ د فقیر محمد لالا الله دې وبخي زمونږ د تپرزر د پاټۍ به همیشه سیکرټري و خدای خدمتګار کورنۍ سره تعلق د هغه ترور وه ټیک ته جي هغه هم په دغه کوټه ناسته وه او هغې کوټې له زه تللی یم د هغې ما ویډیو هم کړې ده ټیک ته جي او دا به د کم کال خبرې چې تاسو دا د سن 1930 ښه جي د 1930 چې کله خدای خدمتګاري ډېره پیک کې وه پیک کې وه بالکل جي نو د زنانه ناستې وې نو یو زنانه پکې پاسېده ټیک ته جي د فقیر محمد لالا ترور و ترور هغه پاسېده او دا تاریخي ټپه یې وکړه چې که د ظلمونه پوره نه شوه او ګران باچا خان جینکۍ به دې ګټي نه دا ټپه داسې ده ښه جي که د ظلمونه پوره نه شوه ګران باچا خان جینکۍ به دې ګټي نه او تاسو چې کله راشي که خیري نو دغه کوڅې له به ځو بالکل جي او دغه کوټه وایو څخه کوټه نوې شوې ده ټیک ته جي پخوا خو کچه وه خو هغه کلی او کوڅه او یادونه شته دی کلی او هغه ځای شته ما پکې ویډیو کړی وم ما به 2 کاله مخکې ورکړی وم په فیسبوک باندې نو ثوابۍ چې کوم د خدای خدمتګار تحریک چې دی ما د غولي خان بابا نه اورېدلی دي چې غولي خان بابا یو ورځ زما مخکې ویلي چې ثوابۍ چې دا د خدای خدمتګار تحریک بیس کیمپ دی دا ما د غولي خان بابا خبر وکړه ټیک ټیک چې دا د خدای خدمتګار تحریک بیس کیمپ چې دی دا ثوابۍ ده ټیک ته جي دا ثوابۍ ته د ولي خان پیرزونې دی او قسم لا بالکل دا ما هغه د خولې نه په خپله اورېدلی دي نو ثوابۍ اوس هم د خدای خدمتګارو نوسي کړوسي بچي اوس هم په دغه باندې فخر کوي او غالبا چې بنیاد هم د مرغوز کې خودای شوی مرغوز د خدای خدمتګار تحریک لومبنې تنظیم چې دا په مرغوز کې باچا خان بابا جوړ کړو لومبنې چې څنګه خدای خدمتګار دغه دلته په 1929 کې پوتمانزو کې وشو کنه جی جی لومبنې دوره باچا خان بابا ثوابۍ کړو ښه جی ټیک او چې دا تنظیم په کمره جوړ کړو نو خپلوانی چې کوم کنه د نیا طرف نه چې خپلوانو هیڅ خوندره لال کړو ښه جی باچا خان بابا سره دغه خپل کتاب کې هم لیکلی دي ټیک ته جی را لغوته دا چې لږ زما کوم خبرې وکړي دې پاسه تاسو غوخه خورم باچا خان بابا نه خړاغه وای هاي ښه جی هغه ته پرې خو دی چې نه مونږ خو د سیاست د دې لپاره نه کوو دا خو مونږ کام لپاره کوو نو تا چا نه تپوس کړو چې تا زما له سروې لال کړی باچا خان بابا هغې ته ایثار نشو چې دا پښتانه لکه فضل خرچ نشي کفایت شاعري کوي بالکل بالکل ټیک ته جی تاسو خبر وکړه چې کله دلته خدای خدمتګار دغه وشو نو بیا په مرغوز کې تنظیم سازي نو چې دغه وشو نو لومبنې دوره چې کوم باچا خان بابا ثوابۍ کړو مرغوز او د خدای خدمتګار تحریک لومبنې تنظیم چې دی کنه سیاسي تنظیم دا په مرغوز کې په مرغوز کې جوړ شوی دی او د باچا خان د ژوند بیا په ثوابۍ کې اخیری شپه دا زمونږ اجرا کې کړی دی دا
زمنګ د ډېر خوږ ګران او محترم سلیم لالا په حجره کې باچا خان بابا غالبا کال 1902 دی 14 نومبر کال 1980 او بیا د غیر پس باچا خان بابا د دې قصه راته وکړي دا داسې و چې په کوټه کې خجی د انټي کلاباغ چې کوم دغه چلو د تحریک مهم نو باچا خان بابا په خپل راغلو. ټیک دی. زه دغه وخت کې چې کوم دی د ان پی د یو تپی صدر وما خجی. ټیک دی. او دا صوابیلا زلنه و. ټیک دی. تحصیل و د مرده تحصیل صوابیو جی. زه باچا خان بابا سره ګرځېدم کوټه کې جلسه وشو نو کوټې نه مونږ رالو زموږ کلي ته. د باچا خان بابا عمر په دغه وخت کې 4 کم سل کالو. بالکل جی. 1986 کې باچا خان بابا 4 کم سل کالو. ډاکټر تیلا چې کوم دی د اشنغر هغه ورسره ډرایور مو او ډاکټر تیلا د ډېر خدای خدمتګار زوی مانه پلار نو ير شو خجی هغه مور سره باچا خان بابا ال تشپو کړه او زه ته اوسم دا ماته یاد دي کنه جی جی چې جمع و 14 نومبر دی نومبر خجی او دغه کوټه ته لیدلې چې باچا خان بابا بالکل موږ پکې ناس یو هغه کټ کې ناستو او په دغه ځمکه بلا ځوانان بلا خلک ناستو او باچا خان بابا دومره روغ خبرې کولې دومره ټیک خبرې کولې چې زه تاسو نشم ویلې چې 4 کم سل کال په عمر کې او دیوال ته ډډه والی و کمبلې چولې و دیوال ته ډډه والی و او داسې د هر الګ د یو سوال جواب او هر الګ سره دومره زیات چې ایسو باچا خان بابا نستړی کېده. دا اخیری شپه وکړه په 14 نومبر سار زموږ حجرې نه لاړو جی جی او بیا په هندستان ته لاړو بیا په بیمار شو بیا دلته کوما کې شو بیا په ریډینګ هسپتال کې نو دا اخیری دغه باچا خان بابا بیا د 14 نومبر 1986 کې نو موږ د حجرې نه چوته بیا باچا خان بابا په ثوابه ته بیان راغلی. خجی یو خبره درته کومه جی 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 باچا خان بابا په 22 جون 1982 کې هم زموږ حجرې ته راغلی. خجی ټیک دی. او شپه و سخت یو په سخت ګرمه کې شپه کړې یو په سخت یخنه کې کړې. ټیک دی. شراغ نو زموږ حجرې ته نو ماته پلار وی دور لوی سړی دراوستي دو او تا دله ورټه څنګه ما چې ته ورو کار نه کوي. ټیک دی. نو هغه ما کور ته لاړم یو چرګ مې ونیسله او هغه مې زره لاله کړه مور مې زره هغه چرګه پخه کړه او تندورونه واچېدل شو تندورونه شو او باچا خان بابا چې چا څخه لاړو نو هلته به میلمه روټۍ ته نه پرېښودو. ټیک دی. ښه چې لکه بالکل نه د هغې کلي یو سړی و نو هغه نه که ورسره به بهر نه راغلی هغه ته به ته ما پسې څه لرالې تا بل کلي کې زما خبرې واورېدې دا به تللی وي خپل کلي کې به دې کړې ته ما پسې زه خو میلمه یم زه به دلته ډوډۍ خورم زه چېرته لاړ شم ما دلته کور نشته څوک به خفه کېدل نه ټیک بالکل چا نشو خړی. عبدالعزیز خان بابا ورسره صرف ناستو ټیک دی چې هغې ملګری او نور خدای خدمتګار ډېر راغلي زه نومونه نه علم او هغې پټه باندې روټۍ وخوړه جدا. نو با سهار وختي چې شو نو باچا خان بابا چې کوم دی نو هغه ورځو کې داسې ډېر په ویلچیر نو ټیک دی. ما باندې لاس کې خود ما باتروم ته وته کرسۍ مو تل تک خود ته کو د سکو موزي وکړو چراغ نو په خپل کټ کې چې کېناست نو ماته وی مال پخیو براوړه. خجی پخیو په چانک کې راړوي وې شو وبو په چانک کې راړو کاپو سره امې راړ دوه غټه غټه پیالې وبې اوس کې د چای په حساب باندې خجی پخیو نو چې دا شنو بیا ماته وی د سکارو کا جی چې دا پکې بند کا خجی او د جون میاشت نو په ملاسته باندې باچا خان بابا ورزش شروع کو ایکسرسایز د خپو د لاسونو د سټ او د ملا نو ته داسې ناستم نیمه غنټه ټیک کم از کم او داسې خولې شي کنه پکې بند کړو. جی جی نو چې څنګه شو نو ماته وکتل نو ماته وی چې مالې یو پسته غونې تولیه را خجی او ما کور ته منډه کړه نو ما تولیه راوړه. جی چې تولیه مې راوړه نو باچا خان بابا ته ما وی مې زیږي ستاسو نه د خولې به زه وچکم نو داسې موسکی شوي نه دا مال راکړه دا زه کولی شم په خپله نو بټنې پرانیستې دي دا سینه باندې ځان لا دا سټ او سر او دا لاسونه مټې راکړه دا ټول خپې ځان له وچې کړې په تولیه باندې نو چې دا وشو نو ما لې تولیه راکړه نو اوس ما ته وی چې داسې کار وکړه جی چې یو بال دا پکې راته کولاو کا او یو بالخ را واخله خجی یو بل کې دا مالګ را نیخ کا. ټیک دی. او نو ما ته بل بالغ کې خود باچا خان بابا
ترخونو د ما لاس کې نو ما رانیغ که خو ډېر درونو به وي ښه جي او ډېر لوی وجود دنګ لوړ سړی و که نه ټیک دی ما بالښته کړ چې بالښته شو نو پکې وچلېدو ما ته اوس زما خبره وره جی ما ښه جي وی ګوره تا چې ما له تولیه راوړه که نه نو تا ما ته وی چې زه ستا له خولې وچکم نو یا کار ما په خپله کولی شو ټیک دی جی خو دا پکې مې ځان ته نشي لګولی او دا بالښت مې ځان ته نشي رانغېدی نه شومه نو دا مې تا ته ووایي چې دا کار ته وکړه ټیک نو زما یو خبره واوره کوم کار چې په خپله کولی شي هغه چرې په بل مه کوه کم کار په خپله کولی شي او په بل مه کوه بل مه کوه ټیک دی دې سره به ستا په کور کې په حجره کې جومات کې علاقه کې ستا به دې سره ستا عزت په ډېر زیات شي بل دا چې ستا هر یو کار به سمي ټیک دی نو زه کوشش کوم هغې را نه پس ښه جي چې کوم کار په خپله کولی شم او جي موږ ټول عادات تاسو کې ګورو جي هغسې خو نشم کولی باچا خان بابا په شانتې خو دا خبره مې ده چې دا خو دا څومره لویه خبره ده هغه صرف سیاسي مشر په توګه نه خو مطلب یو ریفارمر و بالکل جی هغه خو د ټولنې تربیت هم کو د خپل قام تربیت هم کو سیاسي تربیت هم کو ټولنیز تربیت هم کو نو باچا خان بابا ډېر لوی سړی و لارې کوڅې د پښتنو جارو کړي دي بالکل مونږ مطلب دی چې باچا خان چې د دې کام دپاره څه کړي دي که نه نو واقع غدار کړی دی جی مونږ غدار او په اسانه چې غدار دی مونږ غدار کړی دی او مونږ مطلب چې څومره دغه او زه دا زه ډېر خوشبین یم د نوی نسل روان دی که نه نو واقع خبره ده چې په دې کې ما ته ښکاري چې زمونږ ریوایول کېږي ښه جي او دا داسې غونې هسې لکه تاسو چې څنګه شروع کړی سوشل میډیا ډیجیټل میډیا او تاسو چې دا تاریخ بیانوي دا کیسې عجیب لکه چې ورو خلکو ته پته لګي کنه زه هم چې دا فیکټس ار فیکټس دي کنه دا د عوامي نیشنل ګوند د ټول لویه او قابل فخر چې کوم حسد او کوشش ته کنه دا پکار دی او دا پکار دی چې تاسو خبرې خلک هم راوړئ بلکې تاسو لاړ شئ او چې دغه خلکو یادګارونه پاتې دي د خدای خدمتګار د خدای خدمتګار تحریک نه چې کوم دی نو پکار دی چې د پښتنو نوی نسل خبر شي پای کې فیکټس ار فیکټس ډېر لوی رول ادا کولی شي او زه چې یم او ستاسو شرمان دی که نه جي نو موږ انشاءالله دغه پروګرام ښه جاري ساتو بالکل زوبه تاسو ته بازیري کوو تاسو د لالا چې کم دی نو یو ډېر ماشاءالله حافظم دو تاسو چې کم کار روان کړی په خدای خدمتګارو دا به تاسو نه مونږه انشاءالله ګټه پورته کوو که خیر تاسو ته داسې خلک خیمه جی په ثوابۍ کې چې یو اخیری خبره درته کوم جی اخیری ټیک یو ځل زم اجرې ته خان کاکا راغی عبدالعزیز خان کاکا او جی نو یو ماشوم هلک و ټیک هغه ورسره ما میلاو کړ هسې بوړی شانتې و زلمی ټوی ما جي دا د رحمت الله بابا خدای خدمتګار نوسی دی جی هغې ځان سره رایوځای کړ او ځان سره یې ونیسلی و ډېر ساعت جی بیا کټ کې کېناست او هغه هلک یې ځان سره کېنو او سر یې داسې لاس کې ونیسو ټیک ته جی یو ساعت پس یې سر راوچت کړ ما ته ویې سلیم خانه بچې رحمت الله خان لالا زما نه ډېرې قربانۍ وي ټیک ته جی حالانکه عبدالعزیز خان بابا 13 کاله جیل تېر کړی او خپله ټوله خاني یې په دو کړی دی په دو کړی و د خدای خدمتګار تاریخ 2 ځله یې میلې پاتې شو په 1937 کې هم 46 کې پاکستان جوړېدو نه مخکې لګي او د مینې محبت یو تصویر یو مجسم زبردست ډېر خوږ سړی و ټیک ته جی ما ته وی بچې د سترګو کې اوښکې وي رحمت الله علیه وی زما نه ډېرې قربانۍ دي ما دا څنګه خان کاکا وی ګوره زه خو د زیدې خان وم زما خو حجره وه جومات مې و پټي مې و ټیک او ځمکې مې وي د رحمت الله علیه وی چومیار و د ده په پنجپیر کې کور څه کې چې د قبر ځای هم نو او دوم مې 15 کاله جیل تېر کړی د انګریز خلاف د پښتنو وطن د ازادۍ دپاره نو بچې د ده قربانۍ ډېرې شوې که زما ډېرې شوې دا چې پښتونستان جوړ شوی پښتانه آزاد شوی زما په بلا جیدادو کومه خبره ده جی لکه حقیقت ته دی نو داسې خلک به درته ښیم داسې بلا خلک دي زه راغونډوم داسې مشران چې هغوی په خپل کلي کې د قبر ځای نه و د پښتنو د وطن د ازادۍ دپاره یې قربانۍ ورکړي دي بې عزتۍ یې شوي دي او ځان یې هرې سختې ته نیولې دي اوهو دا قیسې به درنه اورو جي درځو لالا که خیري تاسو سره باقاعده یو خزانه ده 2-3 ورځو له به راځئ او که خیري نه راځو به کډه به اچو راځئ هلته به کډه اچوي ما سره به پراته وي که خیري انشاءالله زه به در سره ګرځم او زه ستاسو فیسیلیټیټر یم ما نه چې څه کار اخلي زه خو دا زموږ لپاره اعزاز دی جی ما نه چې څه کار اخلي زه اوزګار یم
بالکل ستاسو دا ډاډ مونږ کې سا پیدا کوي او د بابا قصې ډېر وشولې اله او خو بل د ولی خان ستاسو سره مینه و تاسو د ولی خان سره ډېر مینه و دا غي هم راته څه قصو کې ډېر د ثوابي وي داسې ولی خان بابا بزتا استا ډېر کیسې دي خجی خو زه خپل تاسو ته دا وایم کنه ټیک چې ولی خان بابا سره زما خپل عقیدت او دغه ځان له خبره ده جی خو د یو انډیپندنت یو آزاد سړی چې لکه ما ولی خان لیدلې جی جی ما په خپل ژوند کې جی او لکه زه په پښتنو کې بلا مشران پیژنم خپل پارټي او نورم خو ما دومره کریزمیټک دومره اټریکټیو ټیک ته جی شخصیت چې کنه ما نه لیدلې صحیح جی ما نه لیدلې ټیک ته جی او په مومن ډیر زیات مینو جی ټیک یو ځل چې کله با زه د صوابه ضلع چې ضلع شنو زه د صوابه ضلع نوم باندې صدر وم ټیک ته جی بالکل او دا ټول خلکو ته پته ده چې ولی خان وکړه راغی جلسه به جی نو زه ولی خان سره به زما کرسي و ټیک ته ولی خان چې کله په سټیج ناشته زه په کرسي کې زه به دغه په خپو کې ناستم ټیک احترام او د عقیدت نه زه چرته ولی خان ما به پریزایډ کول هغه جلسه جی جی او زما د صدارت دلاندې وکړه بالکل ټیک خو زه په کرسي نه ماته ډیر وې ما بس جمال خو نه راکې زه بدلته ناستم ټیک ته جی یو ځل ډیره غټه جلسه و د انټي کالاباغ ډیم جی او ما تقریر وکړ خجی ها نو زمانه پس ولی خان بابا نمبر راغی ټیک دی نو هغه افتتاحي دا ټول سوابه ټول خلکو ته پته خجی هغه ابتدائیه ولی خان وې او بیا وې زه زه خپل کې ناستم چې هغه خبرې کولې زه بناستم او درېدم و سره نه ټیک ته جی زه خپل کې عقیدتن بناستم زما سره ډیر زیاته مینه او ما باندې ډیر مینه ولی خان بالکل ټیک نو زیاده سي مټونی سلام را پایس و موږ د لاسونو دا غزنه ناستم وینې سره وېدرولم چې خبره ابتدائیه ختمه کړه خلکو ته ماته سلیم جان وی ټیک دا سلیم جان چې کوم خبرې وکړه کنه وی دغه زما خبرې دي دا خلکو ته کوي ټیک ته جی و زما د خبرو او زما خبرو کې اس فرق نشته صحیح دا زما پر ډیر لوی خبره ده کنه بالکل جی دا خبر ټول خجی دا ټول ته پته ټول خلکو ته پته د صوابه په مین ګراوند کې وي بس دا زما خبرې چي دي دا سلیم جان چې کوم خبرې وکړه دغه زما خبرې دي دا خلکو ته ورسول واه ګولډن میموریز دي جی تاسو تاریخي میموریز دي یادونه دي دا به درنه ان شاء الله وخت په خورو دا لازم غواړي چې په ګنټو تاسو لګیای او مونږ یو مونږ در باندې مینیو او پښتانه در باندې مین دي په دې روسي کې کستاسو صدا سي خبرې په ځړه باندې چې مونږ سره شریکول غواړي خپل کتونکو سره ځوانانو سره نو اوکې زه ځوانانو ته صرف دا یو خبره کوم جی چې د پښتنو ټولو ځوانانو ته که څوک په هر ګوند کې وي جی زه ته صرف دا خبره کوم چې مهرباني وکړئ ټیک لږ د خپل تاریخ نه ځان خبر کړئ د خپل وطن نه ځان خبر کړئ دا د سیندونو دریابونو وطن دا د شنو شنو ځنګلونو وطن دا د سرو سپینو ډک غرونه دا د تیل او د ګیس او د یورینیم غرونه او د تانبي غرونه دا موږ راکړي دي موږ ولې غریبانان یو دا یو سوال په دې سوچ وکړئ بالکل جی په پاکستان کې هر څوک په خپل کور ناست یو موږ تاسو ناست یو ټوک ډوډۍ پسې په ټول پاکستان کې خاورې په سر ګرځو دا ولې ګرځو په کار دی چې پښتانه زلمي په دې سوچ وکړي موږ ولې دوره غریبانان یو ولې یو بل ته سپک نظر ګورو ولې یو بل ته دوره په سپک نظر ګورو ولې په موږ کې اتفاق نشته زموږ د دې غریبۍ وجه څه ده چې خدای را لار سره کړی دی بیا هم غریبانان یو وجه څه ده په دې سوچ په کار دا یو سوال دی چې ټولو پښتنو ځوانانو تقدم ډېر قیمتي سوال دی ډېره مننه لالا تاسو راغلی موږ د پاره اعزاز دی ان شاء الله بیا به ثوابه ته حاضرېږو محترم ایډوکیټ سلیم خان فخر ثوابی المعروف سلیم لالا د دې خبرې خوږې وي درنې وي د قام خبرې وي باقاعده یو مقدمه وي جنگ وي تاسو واورېدئ په بیا اورېدو د دې خبرې ارزي خو دوی سوالونه اوچت کړل زمونږ حافظه مونږ ته نه یاده نو آیا مونږ هغه څه پاتې کېدی شو کوم چې مونږ یو او دغه شان بیا د قوم هم تاریخ او د هغوی حافظه وي نو ډېره قیمتي خبره لالا وکړه چې باید مونږ د خپل تاریخ نه خبر شو بل سوال دوی ډېر اهم پورته که چې په دې ښکلي وطن کې په دې جنت وطن کې چې دلته هر څه شته مونږه
غریبانان ولیو. په دې ډېر لوی سوچ پکار دی او پکار دی چې په دې په هیڅ تقام موږ سوچ وکړو. همدې سره پروګرام مختصر ته رسیږي. الله پامان.